Assalamu alaikum everyone. Welcome to Study Science Smart with Ali. نن به موږ سٹارټ کوو بایولوژي د 9 کلاس. څونه چې سټوډنټس دي هغې کې د 9 کلاس په هغې کې زیاتره سټوډنټ داسې دي چې هغې ته بایولوژي په اردو کې زده کول ګران وي یا چې ورته په بورډ باندې لیکچر اخلي نو هغه ورته ګران وي. نن به موږ سٹارټ کوو بایولوژي پښتو کې او بک ریډینګ به کوو. A to Z ریډینګ به کوو. په بک کې چې څونه ټاپکس دي هغه به ایکسپلین کوو. کوشش به کوو چې موږ نه یو ټکي هم داسې پاتې نشي چې په هغې کې تاسو ته مسله وي. که بیا هم تاسو په یو ټکي باندې نه پوهېږئ تاسو به کمنټ کې وایئ، زه به درته ایکسپلین کوم، د هغې انسر به در کومه، خو انشاءالله داسې به څه نه وي. صحیح دی. نو بایولوژي سٹارټ کوو د 9 کلاس د A نه واله تر د Z پورې د لومبي پیج نه واله انشاءالله تر د لاست پیجه پورې کوشش به کوو چې زده کړو. صحیح شو. تاسو ته چې کوم ټاپک کې مسله وي راځئ په سټډي ساينس سمارټ باندې سرچ کوئ، ګورئ، انشاءالله تاسو ته ملاویږي. ایزیلی به درته ملاویږي، بیخي پښتو کې ښه په اسانه باندې او انشاءالله کلیر کنسپټ وي پکې. سو سٹارټ کوو بایولوژي د 9 کلاس. سو دا بک دی د 9 کلاس بایولوژي. صحیح شو. اوپن کوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. دې کې دلته دی کنټینټس مطلب سبقونه چې دې کې څو سبق دي. صحیح شو. نو یونټ نمبر 1 دی انټروډکشن ټو بایولوژي، یونټ 2 دی سالوینګ ا بایولوژیکل پرابلم، یونٹ 3 دی 3 نمبر بایوڈائیورسٹی، یونٹ 4 سیلز اینڈ ٹیشوز، یونٹ 5 سیل سائیکل. یونٹ نمبر 6 دی انزائم، یونٹ نمبر 7 دی بایو انرجیٹکس، یونٹ نمبر 8 دی نیوٹریشن، یونٹ نمبر 9 دی ټرانسپورټس. بیا پسې راځي ګلوسري، انډکس اینڈ ریفرنس. په دې لږ انتظام پې کوه، دا ډېر د کار څیزونه دي. ها ګلوسري چې دی ګلوزري یا ګلوسري 207 پیج ته چې موږ راشو او ګلوسري وګورو. د ګلوسري کې چې بک کې څونه ورډز دي، صحیح ده، څونه امپورټنټ ورډز دي، ټکي دي پکې ضروري اهم هغه دلته لیکلي دي. صحیح ده. هغه دلته لیکلي دي لکه ایووټا شو، امایلیز شو، دغه حساب اپیکل میرسټم شو، اپنډکس شو. سو دا د A نه سٹارټ کیږي. بیا پسې دی خوا چې تاسو راوړئ نو د B نه چې کوم سٹارټ کیږي هغه دی، بیا د C نه سٹارټ کیږي، بیا د D نه. نو چې څونه امپورټنټ ټکي دي د هغې دلته ډیفینیشن یې ورکړي. صحیح شو. لکه فرض که موږ والو امایلیز ته مخامخ لیکلي دي انزایم پاوند ان چیفلی ان سیلیوا وغیره وغیره، هغې ته مخامخ د هغې ډیفینیشن لیکلی. که چېرې تاسو ته بک کې داسې څه ټکي وښکاري او تاسو د هغې ما درته ډیفینیشن کړي یا درته ټیچر ډیفینیشن کړی وي او د هغې نه علاوه بل ډیفینیشن یې ګورئ نو بک ته راځئ، دې اړخ ته په ګلوسري ته راځئ او اخکر ټکي چې د څه نه سټارټ کېږي هغې کې ګورئ، تاسو ته به د هغې ډیفینیشن میلاویږي او هغه ډیفینیشن تاسو څه کوئ، زده کولی هم شئ، د هغې نه پیدا اخیستی شئ، په هغه ټاپک ځان پوهولی شئ. دې باره کې ډېرو سټوډنټس ته پته نه لګي. اوکې، نو چې تاسو ته پته وي. بل ټکي ورپسې دی انډکس. موږ وکتو بل ټکي دلته زموږ څه دی، انډکس دی. انډکس څه ته وایي؟ 212 نمبر پیج باندې چې موږ راشو 212 یا 215 باندې دلته ورکړی دی، لږ مسټیک دی په دې بک کې که نه، پیجز کې لږ فرق دی. نو دا راشو پیج نمبر 15 ته، دلته ورکړی دی انډکس. صحیح شو. نو انډکس وایي که نه چې کله تا یو ټکي باره کې واورېده، یو ټکي دې ذهن ته رالو او تاسو ته وایې چې دا ټکي خو ما اورېدلی دي، ما پې ځان ته معنی هم لیکلې ده، خو اوس دنه هېر شوی دی چې دا په کوم ځای کې دی، په بک کې په کوم ټاپکس کې دی یا په بک کې په کوم پیج باندې دی. نو ته به هغه ټکي به تا ته یاد وي، فرض که A نه شروع کېږي، B نه شروع کېږي، C نه شروع کېږي، هغه به ته راشې دلته به وګورې او هغې ته مخامخ د هغې پیج لیکلي وي. صحیح ده. فرض که تا یو ټکي فار ایګزامپل ذهن ته رالو چې بایوکیمسټري، اوس دنه دا هېر دی چې بایوکیمسټري څه ته وایي او دا دومره درته یاد دی چې بایوکیمسټري سر راته ویلي و، ما پې ځان ته معنی هم لیکلې و، ما له راځي خو که بک کې مې راواړولو. نو بایوکیمسټري د B نه سټارټ کېږي، B ته به راشي، B کې به دلته وګورئ نو دا دی بایوکیمسټري ورکړی دی. صحیح شو. بایوکیمسټري پیج نمبر 4. نو 4 ته به لاړ شي، هلته به هغه ټکي وګورئ. دا شو پیج نمبر 4. بیا به دلته سرچ کې
دلته به وګورئ چې بایوکیمستري کم دی. صحیح شو؟ هغه ټکي به وګورئ. نه بایوکیمستري دا دی. بایوکیمستري پیج نمبر 4 تاسو دا لیدلی شئ. پیج نمبر 4 صحیح شو؟ بایوکیمستري. نو بایوکیمستري څه ته وایي؟ یا چې تا پې ځان ته د پاسه څه ورډز لیکلي، څه معنی لیکلي وي، هغه به دلته تاسو ته راشي. د انډکس دا پیدا ده. صحیح ده؟ بک کې چې سم دي یو څیز هم پکې فضول نشته یا یو څیز هم پکې زیاتې نشته. د ټولو خپلې خپلې پیدې دي او د هر چا دپاره یې بېلې بېلې پیدې دي. صحیح شو؟ نو دا به موږ پیژنو. ډېر سټوډنټس ته د دې باره کې پته نه لګي. بیا ورپسې دی ریفرنس خو زموږ دپاره نه دی. دا چې دا بک چا جوړ کړی دا د هغوی دپاره دی، د پروفیسرز دپاره دی. خو لږ وګوره چې ریفرنس کې څه وایي. ریفرنس کې داسې که نه چې دا بک دی نو دا یې راغشتی دی یا دې کې چې څونه ټاپکس دي دا یې د غټ بک نه راغشتي. څونه چې غټ غټ بکس دي د هغې نه یې دا راغشتي دي، هغه ډیفینیشن یې او دې کې ایښي دي. یا د ساینټسټو چې کومه هسټري ده، د ساینسدانانو چې کومه هسټري ده، تاریخ دی، هغه ډیټ تاریخ هغې راغشتي دي، نومونه یې راغشتي دي د غټ غټ بکس نه. نو هغه دې بکس کې ورکړي دي. نو بیا یې ته هم دلته د هغې ریفرنس ورکړی دی. که چېرې یو کس وایي چې دا ساینټسټ نیم چې دی دا غلط دی یا د د تاریخ پیدایش غلط دی، صحیح شو؟ مونږ نه، دا چې کوم پروفیسرز دي د هغوی باره کې ته خبره کوم، خو چې تاسو ته لږه پته وي د هغوی باره کې، هغوی به راشي دلته به وګوري. صحیح ده؟ او وبه ګوري چې دا کوم بکس ریفرنس یې ورکړی دی هغې بک ته به لاړ شي. که هغه بک کې هغه ټکي مخکې شانو خو صحیح شو، که نه یې کې بدل او دلته بک ته بدل راغلی دی، په لاره کې چینج شوی دی. صحیح شو؟ کله کله انسان غلط شي، مسټیک وشي، رایټینګ کوي رایټینګ کې غلط شي، ټایپینګ کوي کمپیوټر باندې هغې کې غلط شي. نو دی به ورته ووایي چې دا ټیک کې پلیز بل کال چې بکس راځي چینج به شي، هغه ټکي به یې پکې څه کړي چینج کړي وي. نو چې د دې تاسو ته پته وي. اوکې دې ځای پورې زموږ کلیر شو. اوس راځو انټروډکشن ټو بایولوجي. یونټ نمبر 1 انټروډکشن ټو بایولوجي او فراگ پکچر یې ورکړی دی. صحیح دی؟ ها دلته دی چې after studying this unit the students will be able to چې دا یونټ موږ انشاءالله ښکلې صحیح طریقې سره ووایو. نو موږ به بیا په دې ټولو ټاپکس باندې پوهېږو چې دې کې د یو ټاپک لکه وي ډیفاین بایولوجي، بیا به موږ له د بایولوجي ډیفینیشن راځي. او چې کله دا یونټ موږ ښکلې صحیح طریقې سره ووایو. سو سټارټ کوو. راځئ انټروډکشن ټو بایولوجي. د انټروډکشن ټو بایولوجي نه مخکې چې انټروډکشن ټو بایولوجي دا دی، د هغې نه مخکې یو پیج راکړی دی. په دې کې به زه ستاسو دا مایند سیټ اپ چې دی، ذهن چې دی، دا به په بایولوجي بیخي کلیر کوم چې تاسو ته پته ولګي چې او بایولوجي موږ وایو، ولې وایو، څنګه او بایولوجي کې به موږ څه وایو. نو راځئ چې دا وګورو چې څه وایي. Have you ever wondered about the beauty of things in the world؟ وایي آیا تاسو چېرته حیران شوي یې؟ صحیح ده؟ آیا تاسو چېرته حیران شوي یې په دنیا کې چې تاسو داسې مختلف څیزونه لیدلي دي او هغې ته حیران شوي دی؟ اکثر انسان چې کله ماشوم وي او د یو بوټي وویني د ګلونو او په هغې کې په یو بوټي کې 3 قسمه 5 قسمه 6 قسمه ګلونه وي، تاسو به لیدلي وي یا به هم نه لیدلي په نټ باندې. بیا چې ته سرچ کې نو په یو بوټي کې 4 قسمه 5 قسمه کلرز والا رنګونو والا ګلونه وي، ګلابونه وي، فلاورز وي پکې. نو چې ماشوم وي او ورته ډېر زیات حیران شي. نو آیا تاسو سره چېرته دا چل شوی دی؟ بیا هغې پسې وایي they are not only beautiful، دا یوازې ښکلي نه دي، مطلب یوازې ښکلي نه دي، نور هم پکې ډېرې خبرې شته، بټ fascinating too، او توجه راکاږي چې وګورئ ورته، بس بیا به ورته یو ساعت ګورئ. صحیح شو؟ توجه راښکونکي دي. بیا وایي چې they are fascinating especially because of the variation in their size. دا ولې توجه راښکونکي دي؟ ځکه چې دې کې variation in their size، variations دي پکې، variation مختلف قسمونه دي پکې، variation وي changes ته په یو څیز کې چې ډېر قسمونه وي ته وي variation. نو د دوی په سایز کې variation دی. سایز کې لکه فرض که انسان مونږ وګورو، هلک وګورو، جینۍ وګورو، د هغوی مختلف سایز دي، د چا 4 فوټ وي، د چا 4.5 فوټ، 5 فوټ، 5.5 فوټ، 6 فوټ. نو بیا د هر یو انسان خپل خپل چایس دی. څوک 5 فوټ والا انسان هلک جینۍ خوښوي، څوک 6 فوټ والا، یا دغه حساب مختلف ارګنیزمز دي، د هغوی مختلف سایز دي. چې لکه مونږ وګورو ځناورو کې وګورو ډېر غټ غټ لکه اتي شو، زرافه شوه، او پکې وګورو لکه سویه شوه. بیا داسې وګورو ځناور دي، میږی شو، مچ شو، ماشي شو، مختلف سایز دي، مختلف شیپس دي، مختلف کلرز دي.
په انسانانو کې مختلف کلرز دي، څوک بلیک دي، څوک وایټ دي، څوک ګری دي. دغه حساب ځناورو کې نو د دې د وجې دی کې مختلف څه دي ویریشنز دي په کلر کې، په سایز کې، په شیپس کې. نو د دې د وجې انسان څه کوي، د انسان توجه راکاږي. بیا ورپسې دي ایټینګ هیبټس، د هر یو څیز د خوراک چې دی مختلف ایټینګ خوراک هیبټس عادتونه، د هر یو څیز د خوراک، د هر یو ځناور، د هر یو سالرونکي د خوراک طریقه چې ده هغه چینج ده، بدله ده د یو بل نه. انسانان یو شان خوراک کوي، ځناور بل شان کوي، میږي یو شان کوي، ماشې یو شان کوي، د یو بل نه څه دي بدل دي. هیبیټیټس د دوی د اوسېدو طریقې هم د یو بل نه څه دي چینجز دي، لکه ماران وغیره شو هغه په غارونو کې اوسېږي، انسانان بلډینګونو کې کورونو کې اوسېږي، ځناور ځنګل کې اوسېږي ایکسټرا. یو څو یې درکړي دي، نور هم داسې ډېر هر څه شته چې هغه چینج دي، ویریشن دی پای کې، مختلف کلرونه، مختلف قسمونه دي پکې. نو انسان د هغې د وجې دې څیزونو ته څه کېږي اټریکټ کوي، دا هر څه د انسان ځان ته راکاږي. بیا وایي چې هیومن بینګز هیو الویز بین انټرسټډ ان ابزروینګ اینډ سټډینګ لیوینګ ارګانیزم. انسان چې دی همیشه له دې انټرسټ لري، توجه لري په څه کې، په ابزروینګ وایي یو څیز ته کتل. ډېر مطلب موږ اکثر روان یو په لاره باندې یو څه ووینو داسې ناشنا، یو ساعت ورته ولاړو ګورو دې ته وایي ابزروینګ. اینډ سټډینګ لیوینګ ارګانیزم، او هغه بیا سټډي کول، د هغې باره کې سټډي کول، د لیوینګ باره کې لکه نن موږ بیالوجي وایو. ولې وایو؟ خو موږ چې څونه لیوینګ ارګانیزم شو، انسان شو، بیالوجي څوک وایي د نه به وروستو ډاکټر جوړیږي. نو دی به څه کوي، دی د باډي وایي په باډي کې د انټرسټ دی، باډي سټډي کوي. بیا به د باډي د هر یو بونز نوم به د ورځي، د هډوکي د هغه به ورته پته وي چې کوم ځای دی کوم ځای نه دی. صحیح دی. The history of such study is perhaps شاید as old as the history of mankind. انسان چې پیدا شوی دی نو بس دی همدغه حساب ابزرو کوي، دا څیزونه ګوري او سټډي کوي. بیا وایي چې in this unit، په دې یونټ کې به موږ وایو we will study about the branch of science، د ساینس برانچ به وایو. صحیح شو. that explores living things، چې هغه څه کوي موږ ته مختلف living things راکوي، لکه بیالوجي به وایو، او د هغې یو بل سره and its relation with other branches. بیالوجي څه ته وایي، د دې نورو برانچز سره څه تعلق دی. لکه ساینس موږ وګورو، د ساینس بیا مختلف برانچز دي، بیالوجي ده، کیمستري ده، صحیح ده، فزیکس دی، branches of science. And also the levels of organization in living organisms. level of organization څه ته وایي، levels of organization وایي چې اول سیلز دی، سیل په چې سیلز را یوځای شي دی نه ټیشو جوړه شي، چې ټیشوز را یوځای شي دی نه بیا ارګن جوړ شي، چې ارګنز را یوځای شي دی نه بیا ارګن سیستم جوړ شي، او چې ارګن سیستم را یوځای شي دی نه بیا ارګانیزمز جوړ شي، ارګنایزیشن. ارګنایزیشن یو لیوینګ ارګانیزمز ته جوړ شي. اوکې، دلته یو څو پکچرز ورکړي دي. لومبنی ا دی بیکټیریا. صحیح شو. دا به تاسو څنګه وایي چې بیکټیریا دلته لاندې دا ورکړي دي، دا تاسو ګورئ دلته دا ا کې ورکړي دي بیکټیریا، بی ته لیکلي دي منکی، نو دا منکی ده. صحیح ده. بیا ورپسې لیکلي دي انسیکټس. انسیکټس څه ته وایي، څونه چې دا حشرات دي، دا ګونګټې وغیره دي، ماشې شو، میږې شو، مچ شو، دا انسیکټس کې راځي. بیا راځي فرن دا د پلانټس یو ټایپ دی، د دې اونو بوټو یو قسم دی، مطلب یو اونې یو قسم یې ورکړی دی، تلایچي والا، چینار والا، یا داسې پښتو کې چې ته سمالې بس یو اونه والا اسې، دا یو اگزامپل درکړی دی. بیا ای نمبر دا یې درکړی دی، فراګ یې درکړی دی. صحیح شو. فراګ. بیا یې دله مشروم درکړی دی. مشروم څه ته چې موږ هریړی وایو پښتو کې، فراګ باټا ورته وایو. انسیکټس دته موږ ګونګټې وغیره وایو. پلانټس اونې بوټي، منکی شادو ورته وایو. بیکټیریا ته موږ عام قسمه جراثیم وایو. اوکې، د نن دپاره دونه ډېر دی، سبا به انشاءالله انټروډکشن ټو بایولوجي وایو. صحیح شو. تھینکس، ډېره مننه.